الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و د غزوه بني المستلقه نورسته د عمره القضاء مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبهات ولېګل د دشمنانو د والد لپاره چې بده کې ولنې جبهه د عبدالرحمن بن عوف بني کلب له ولېګل چې د بل مهدی دشمنانو ورسره زمانه کې حدیث کې راځي رسول الله مخ کې نو پړګي ورته وټړو او دی ورته ویل چې اول دعوت ورکا کچیر ته اومن لو فبها کوي نه منو نو بیا سره اعلان د جنگ وکا او کله کې ایمان راوړو نو به د مشر نه د لور د نکاح طلب وکا د رسول الله مقصد بده کې دا و چې دا به زوم شو به زوم دفاع عرب کوي زمره ملګرو دعوت ډېر مخبوړان دي لړشي عبدالرحمن بن عوف شکل بني کلب لورغه درې ورځې دعوت ورکې خو نتیجه دا شو چې هغه ایمان راوړو اسبق فنامه امیرو به خپل لور تمازه د عبدالرحمن لور کړه او پای کې ډېر فائدې بیان شوې چې بډګې د سنت طریقه لیکن مرتبه د التزام کې بني کې سړې بډګې سره منځو کې نه دومره اجر دی او کوی نه کې دومره اجر دی د قسمه روایت اکثره کمزوري دي صرف مصنف ابن ابي شيبه مسند عبد الرزاق او اقتضاء الصراط المستقيم کې عمر بن الخطاب نه نقل دی چې د عربو غني جامه جوړه کړي عمدة القاری کې د عبد الله بن عمر په قول باندې ورته سنت ویل شوی او دا معلومه شو چې دین د اسلام کې دعوت او جهاد د دواړو لازم ملزوم او دا خبره مونږ معلومه شو چې انسان د اسلام باره کې خپل نظر بد نه معرفي کوي چې د اسلام مقصد لړۍ دا ختموله اول اسلام دشمن له پنر باندې دعوت ورکړي چې چیرته ومنه لفبها کوي نه مننه به گزار دي او در اسلام خو بعیده دوه مسلې ولې کړه د علي بن ابي طالب په قیادت تقریبا 200 مجاهدین ورکړل ورته چې بني اسد بن بکر لورشه چې د رسول الله رضی مورم د جواب دوز موږ د دشمنانو سره اتحاد کړي د خیبر د کجور مبارک چې فوج بدر کو خو بده چې یو کال به کجور زمنګي علي بن ابي طالب ذکر اورغه دغه جاسوسي ونی او ټول حالات ته معلوم کې چې بالکل موږ د کومه کړی دي اخرت نتیجه دا شو چې دشمن هو تکته دو زر غړي او 500 کانه دی راوسته دریم تشکیل د ابوبکر رضی الله عنه ورکه وادي قران عقیله ولارشه او دلته خلک د رسول الله د دشمنی اراده لري او په هغه باندې عملیات سلمہ ابن عقوع عمر سره ام قرفه فنامه او زنانه او تقریبا 10 ځوانان تیار کړو وی توري تیرې کې او بازار باندې برابرې کې محمد رسول الله به وای چې ختم شي سلمہ ابن عقوع فرمایي چې سر وخت کې موږ په عملیات وکړ دشمنان هو تخته د خو ټول ګروپ مارا وسو د ابوبکر خواله د ام قرفه غلوري مان راکړه رسول الله زمانه طلب کې ما غره ورته شم کړی په مقابل کې ډیر اسیران د مکه اخلاص شو څلورم د عبد الله بن رواحه سریه چې لارشه اوسیل ابن رازمه د ابو رابع فنامه باندې نماینده مقرر کړی شوی دی اول دعوت ورکړ چې دا وظیفه واستغفلې او به مدینه له دعوت کې شریک امغه کار وکړ هغه ایمان مراوړو د مدینه اراده چوکړه قرقره لاقل شکل ورشدونو درش کسر هغه وو در صحابه وو جګړه چې جوړه شو په خپل مابین کې ایسه د در شوړې وشل رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبی د الله شکر ادا کړ چې زما ملګری شهیدان نشو روغ راغل پنځم د عقل او عرینه قبرین شپک کسان را مدینه له خېټه و پړ شي دی د خېټه باندې بیماری رااله رسول الله ویل چې الته یوځي کې چې خان دی دغه د پي او د قشانتی چې میتاز دی اوس کې څنګه الله ورته صحت نصیب کړي کله چې دوی جوړ شو د رسول الله خادمان موجل او د قشان د وکان نزان سره روان کړ خو رسول الله به کسان تشکیل کړ وی نیول شل کسان و د شپک کسان چې کله راوسه انس بن مالک فرمایي په دسترګو باندې ورته بخونه ټاکوال په دې جبا طلب دوبي ورکه خو وکي ور نه کړی او به رسول الله خو ولیدو چې عمرې لاړم صفا مروه مطاف کې ګرځما د بیت الله چې بین زما سره دی او دن به خوب شه د وحي ذکر ایوب خو باندې د سماتیږم نه سوار لسیم سوا یا سوار لسو مجاهدین ځان سره واخصه یا پنځل سوا دي کې ټول مؤمنان و سیاره مدرسه وا کیسه معلمه
یو منافق به کې ورسره ان شاء الله دا منافقت به ښکارش. را روان شو د مکه مشرکان خبر شو هغه د خالد بن ولید په قیادت کې کراغ العمی ملاقیلا 200 جنگیران راوسه چې رسول الله باندې عملیات وکړي. د الله نبی مسبحین منځو کې نو هغه ارمانو کې چې کاش مونږ په حمله کړې وي. وزره مازیګر منځ بو کې الله صلات خوف نازل کې اته شپاړه شې چلیرش طریقې دی مجاهد کړي یو رکعت منځم کوي. زمونږ الله ډېر محترم دی. رسول الله چې کله په بل تر باندې لاړو نو خالد بن ولید مکی ولا له چې سړی په بره درغه حدیبیه راکړي چې کله لاړ رسول الله خو درېدا سملسا ملګرو ډېر وازونه وکړي چې خپل عادت خلاف وکړي نه دا اقشا بند کړه چې چا د ابراهیم بیل بند کړي هغه باندې د عذاب د په بل نیت باندې چې جګړه ونیشي. به رسول الله ویلې وکړه د داخله زما سره چې د بیت الله د شاعر التعظیم بګی کیږي چې معاهدیو کې زب ټول وسره ومنه. د الله نبی شاعر ډېر احترام ساتو. مناله بشکل راغی نو به ایسه حرم لراتلو دی بیت الله له کاتو سره نبی خو روان وي جړل به د رسول الله معجزم خار شو ملګری ویلو وکمې دي نو غشه په کیږي واچو دغه نړۍ اوبر وخت کړي ټول ضرورت پورش. دا غوړه خبره وا نبی خبره دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کله روان شو سره د سوار لسو مجاهدینو منافقان خورونه واته هغه ویل چې محمد نن وجه کېږي او دا اسی بزان خلکو باندې وجني نزو جانب مقابل دا غوي واستوال لاله زيتوا علاقه ودلته غوي کمینونه ونیول کمی ځوانانو او ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم نن به بدر ډګر معلومو دا څنګه اراده عمره لري. ډیر کسان غویم راوښي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری وو یې سوال لسیم سوا او ځوانانو یې طبعا دای شي جذبات زیاتی سوچنه کې په دې خبره باندې چې جګړه کول دا خیر څومره لري او شر اول وشي او څه مقصد د پاره کوو که مقصد وشي نه کې به هم اجر دی. او دې ویلې موږ دې ژوندۍ او محمد صلی الله علیه وسلم د کعبه لرزي او دلته به دا عمره کوي دا خو زموږ تاریخ نه خلاف کار دی. سبب ټول خلک موږ دا پیغور راکړي چې لکه دومره وشت طاقت تاسو لرو نن هغه سړی راغی مهاجر او مجاهدین پیدا کړو حرم کې دلته کې عمره وکړه. الله فرمایي ودا د جاهلیت غیرت په حق باندې غیرت دی باندې څنګه الله خوشالي کې دا اولیاء الله نه خدا ولی الله تفسیر مخکې شوی او چې الله باندې ایمان لري او د الله نه یریږي او دا قشانه چې کله انسان دل وګوري صلی الله ریا چې دا شکل د شه برابر کړي د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه او چلیریش ګنټي د خپل ژبه د الله په ذکر آباد ساتل هغه کارونه کول چې سړی په الله نه نږدې کیږي د خیر کار لوړاندې کېدل او د فتنو بچ کېدل د الله په دین باندې د غوسه کېدل لکه څنګه چې پړان غوسه کیږي چې کله بیزتی کیږي عمل پټ کوي نو د الله لپاره غیرت کې اجر دی لیکن دوی د جاهلیت غیرت راواخصو مکه خپل خار غنلو رسول الله رب کې د ظریف اندازه برخه نه غنلو وی ویل چې دا خو زمونږ زیره د څنګه راځي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام اول وخت کې دا خبره نرمه کړي باج ملګرو جذبات کار کړل عمر صاحب دی چې موږ سره 1400 مجاهدین د څنګه د موږ باندې کوي په ورزو ابو بکر لوی ویلي ورسره ان شاء الله راشي باز خبرو کې لیکن د الله او د الله رسول نظر ډیر مخ کې هغه په دې چې بده کې خیر د وصول هوش او د مکی مشرکان سوچ کې پریواته کدی خو ګوري چې وکاني ځان سره روان کړی دي دا سړی اراده د عمرې لري او کتور له ګوري د اراده د جنگ لري اوس حیران شو جنگ وکوي نه کو پیغه بګه دا وشو د مواقع بدیل ابن ورقه ابن الاحنف الخزاعي چې دا رسول الله په بخاری آشنایان و د تحمل عقی د الله د نبی ډېر کوم کړو د قریشو زیتوال هغه باندې نشرات ریدو خو حتی چې حدیبیه علاقه لراغه د رسول الله سره ملاقات وش نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی ویل چې یا رسول الله ترکتو کعب بن لؤي وما دا د قریشو قومونه پرې خودل په دې زیتوال هغه کې دومره زیات فوج راوستي چې په دې کې خپل خطول راوتی دي چې متحدین راوستي دي او اراده د دې لري چې اساس جګړه وکي او یا تا د بیت الله نه منه کې ته به د ګمان کې لکه د حدیبیه په علاقه کې چې څومره اوبدي یا څومره ساس دومره فوج د اوبو د اساس کې په یو طرف باندې کا او د دشمن د فوجین په بل طرف باندې کا او دا راغلي دي اراده دې لري چې اساس سره جنگ کې وي ته منه کوي نور د خوخه
مقصد د بدیل ابن ورقه ابن الاحنف دا مثلا نو چې رسول الله کې روب راشي او نه ته متاثر شي حقیقت د حال ورته بیان کی پورا راپور ورته پیش کی رسول الله ورته ویل بدیل الله چې یا بدیل من خراغلی په دینت باندې شو عمره وکړو او د خلکو لدی شي وای چې موږ سره جنگونه کې ځکه جنگونه کې داخله سخت لري شي ویلي دوی په قلار باندې کینی خپل دشمنان دې مال لا خوشي کې غزه چرته مغلوب شوم خدای دې خلکو ارمان دي مخکې دوی ویلي وو او کچیر رب العالمین مال فتح را کړه نو به دوی خوکمن دي کبه اسلام کې داخليږي سید او کنه داخليږي تر دې وخت پورې خو بدیل په امر باندې ژوند تیر کړي او درې مې ورته دوی ویلي وې بدیل دې مکه مشرکان له خبر ورکا هغه په دې طریقه باندې زبد رب العالمین دا امر پورا کوم توحید او داخله شرط اراده د جنگ زمنګ لري بالکل موږ جنگ له تیاری دی پوری بس جنگي کوم شي زما د څټ ایواجش سمانا ایواج دا معنی چې د ځپ کې اوجل شم زغره جګړې نه ورسته کېږم نه او د ازما چې د څوار لسیم سو مجاهدین راوځي دا ټول شهیدان شم ګور زور باندې جنگيږم د الله نبی ډېر غیرتی شړیو یوه ورته دمکی ورکړو د دوی ورته پیغامونه ورولېګل چې مونږ د عمرې اراده لرو تاسو ګوره په قلار شو کې اراده جنگ لري نو بس بیا مونږ راغلي مونږ دفاع کوو ځکه رسول الله ډېر انتهایی اوچت غیرتی انسانو بدل ابن ورقه ورغه د مکه مشرکان له عرب ډېر وکړ خلکو د ټکه خبره نه کوله چې لکه پلاني دا ویلو پلاني دا کله چې دا غوښ سره کینې سره ټغر باندې نو ناشنا خبره بدل ابن ورقه وکړه ویل کړه د کوم سړي چې د محمد نوميږي دغه په خلاف باندې تاسو د قواوی راوښته وړي رځته داغه باره کې تاسو له خبره کوم نو خو تاسو چې زما خبره لغوګ دی او کنه دی دغه دوه قسم خلک وو یو نوجوانانو ځوانان هغه ویل چې چپشا د محمد باره کې هیڅ خبره مون سره مکوا موږ د محمد سره مذاکرات او ټغر کې نسل تیار نه یو بلکې موږ د محمد سره خبره کوو په توره باندې لکه اوس وخت کې خلک د شي وایي چې موږ دا غوي سره پښپېلې باندې او بکلشنکو باندې خبره کوو موږ دوی سره د مذاکرې او جلګې مرګې به وجرو کې نه کوو دیرو کې چې د څه کوي کو د څه کوو دا خبره شکل وکړه بس دم غلش د سپینګرو یو ویلې وکړه محمد څخه پیغام دراوړي موږ له پیش کا عليه السلام ویغه درې خبرې کړې دي اول دا چې موږ اراده د عمرې لرو عمرې لم پرې دی دیمه موږ جګړې اراده لرو تاسو موږ لیکینې چې چیرته موږ دشمن ووالو خطر کوم نو والو مات خو بشو او دریم کې اراده جنگ لري ګوره خامخا موږ جګړې تیاری چې دا خبره د سپینګرو واورې نو د مسلمانانو غونډې واره جذباتو کې را لوي ګوره چپ شاتم دغه ملګری تلکه چې په موږ باندې یې راو ډار راولې موږ د دومره فوجینو قواوی راوځي د سره نن معلومه ز خپل کار کوا تیرېګا درې محمد سره موږ خبرې مبرې نه کوو بدل ابن ورقه ابن الاحنف الخزاعي غلش چې نه کوي مې کوي نو د مکه مشکان دا کوم چې سپینګری واغوي ویلې لکه د دې سړي خبره خو واورې ده تاسو یو بل قاصد او استاد ورولېږي چې د محمد د حالات معلوم دي چې د اراده د جنگ لري کو د عمرې مکرز ابن حفص په نامه یو سړیو دا راغی دورته ویلو چې لکه زه تاسو لګرانې ما او تاسو ډېر خیر خوای ما او دای ما او زه بلاشم حالات به معلوم کو ویلار شه مکرز ابن حفص کله راغی رسول الله چې ورید د لرنه ملګری له هغه رجل غادر وړه ډېر دوکمار سړی خطرناک خراب دلیل په دې باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام کله د خلکو بدین بیان کړی چې کله بدی شي وی د یو حدیث کې راځي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه نبی کریم علیه السلام عائشه له ویل بئس العشیره دا په دې ټول خاندان کې ډېر خراب سړی دی خو چې کله نږدې ورته خو راغی غاړه ته واخصل او به خپل کې تندې ورته پراخ ونیو نو عائشه ډېر وکړه کزا ورته ویل چې یا رسول الله ته ویل چې دا ډېر خطرناک اوران سړی دی ویل ته غاړه واخصو کړه اخلاص ورته ویل دا ولی وې د شر او د فحش نه میزان وساده دا ډېر خراب سړی دی کله سره دا معاملې ونه شي دا ډېر شری دی رسول الله په دې کې موږ له دا تربيت راکې چې باجی وخت انسان شری وي دغه بزان ساتي ټکر مو سره نه وای یا کې دې سړي سره ماته شون کړي نه نو خلکو به زبد اخلاق معرفي کول یا دا بر اخلاق لري وجنه موږ ځان ساتو او که اخلاق پیدا کول په کار دی ویل شي مدارات دا موالات نه دي یو کافر څخه ول راغی لیکن په نه د دوستانه باندې نه اسنه سولاړه خبره و رسول الله تعلیم بخپل کینو تندې بورته ورانه نه مگر چې کله حربي هغه به جدا خبره ده د حربي کافر سره به د شي کیفیت کول بکار نه دي او که څه اخلاق مخکې موږ ویلو سره په دې کې رئیس تواضع پکې وي دویم حیا پکې وي
دریم رښتینوالی او څلورم د سختۍ په ځای کې سختي او د نرمۍ په ځای کې نرمي او پنځم رحمت په انسان کې موجودي شپږم صبر وم د اسلام د مشرانو اکرام اتم د قران او سنت تعلیمات خپلول او نه هم د بدګمانۍ نه ځان ساتل لسم به زینو کې ځان نه بندول یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دولسم د ژبې کنټرول دا د رسول الله کې څه اخلاق و د بد اخلاقی علامات معلوم دي مشه غصې تندې ورانی زر غصه کیږي رد کوي په مبالغه کوي په رد کوي تنابز بالالقاب کوي خلکو پورې سخريه کوي غیبتونه چغولیانی نو مکرز ابن حفصه شکل راغی ورته ویل څنګه رااله وای څه خبره تاسو لري وی ویل چې موږ اراده د عمرې لرو رسول الله ورته ویل کوم عمرې مسله موږ د جنگ اراده نه لرو دغه نه ورسره دوی جنگ کې موږ هم کو لاړو دا خبره ورته وکړه چې رسول الله اراده د عمرې لري وی ویل چې لکه زمانه قلار شو کبه اراده د جنگ لري موږ تیار یو عربو دې خبر لم د التفات ونه کی وجدا چې په مکه کې انتشارو الکه توري راوړي دی او د څوار لسم سو مجاهدین راغلي دی او دا څنګه اراده د عمرې لري او دا جنگ لري وسه نه کړه داخل کو جنگونه کی مرکز ما داخل شو جنگ بجوړ شي او کني پرې د سره صبرې کې نه جنگ کوي بل یو کس ولګو حلیس ابن علقمه چې د خارجيانو په جنرالانو کې ولې جنرال یو د صدم لاله ډیر روان کې دورته ویلو چې لکه تاسو ګور ډیر خیر خوای موضوع لري محمد حالات معلوم کوم ورشه دا چې کله روان شو رسول الله چې کله ولیدو ملګرو ویل لکه دا هغه سړی دی اې دې بدنو ډیر اکرام او تعظیم او اعزاز کوي معنا دا حجاج به شکل حج ته ځان سره پیدا وخان وغيرها به ول مقصد به دې کې د بیت الله اکرام او رب العالمین بندگی وځکه دا یو مستقل عبادت او خوشون کې و ځاخله په گاډو ماډو کیږي دغه وخان مخان خلکو پرې خودلې تاسو د څه وکای چې کله دا سړی زمون خو راځي د خپل وخان ودروي او تلبیه شروع کوي لبیک اللهم لبیک چې دله په دماغ کې موږ دا خبره وردننه کو چې ګوره موږ راغلي په نیت د عمرې باندې او د جګړې نه یو وچ ډیره کړه کله چې حلیس ابن علقمه نږدې شو صحابه د خپل خان ودرول او لبیک اللهم لبیک د سوال لسم سو مجاهدین تلبیه شروع کړه چې کله شروع کړو د شي دا ولې دورانه جوش نو ویل سبحان الله تاسو په دین نه راغلي چې اراده جنگ وکړي قسم په الله تاسو عمرې راغلي د مکه مشرکان ډېر قمقل دي چې تاسو په مقابل کې جنگيږي لاړو دا په دې حدیث کې دوه خبرې شوې یو خبره ته دا معلومه شو چې کله ته یو عمل د الله د رضا لپاره کوي او په دې کې وسوک راغی مقصد د اغل ځان کارول و د پاره دې چې د الله د عبادت اکرام او اعزاز د پزړه کې ورپریوږي دا بریاکاری نه لکه ابن کثیر په دریم جلد پر روایت د ابن ابي ليلى باندې دا خبره کړې ده بلکې ریا اگر چې اول نسړې عبادت ګډوډ کوي چې کله اخر ورسیږي او بل څوک راشي بالکل د خپل عبادت صحیح کی دا بریا نه او دریا سړې بشي په څوار لس کارونه باندې اول سړی په الله باندې ایمان لري او دویم په قیامت باندې به ایمان لري دریم د الله د عظمت عقیده بلري څلورم د خلکو د مدح او زمنه باندې متاثر کیږي او پنځم هغه اسباب استعمالي چې عمل په قبليږي پنځل لستیغه او شپږم د عمل نه بروس جاړي هم بد الله سره مين لري اتم د قران او سنت مطالعه وکي نهم د حرام نه بزان ساتي لسم د دنیا نه بیرغبتي ایو لسم مجاهده وکي دولسم د الله نه بدواګان غواړي درې لسم عمل په پټ کې سوال لسم په عرش کې بنیاد کوي اې دې دا خبره مشه دا بریا نه دي دغه بعض خلکو غلط استدلال کړي توجه وی ګوره کله چې هغه سړی راغی رسول الله ملګرو له چې ودرېږي او خان ودروي لبیک اللهم لبیک وی دې معلومه شو چې د دشمن په مقابل کې مظاهره کوله لکه اوس موجوده وخت کې بعض خلک مظاهره کوي لکه بازار لراوځي لاره بنده کې جدا وشو دا استدلال د خلکو بالکل د حدیث د رسول الله نه غلط دی د حلیس ابن علقمه وجداده چې دلته کې دغه بدنی او تلبیه د الله بندگی ده او دا کوم خلک مظاهری و غیره کې د زموږ د الله بندگی نه ده یو څو علماء ذکر کړی دي یو وجدا کبدی کې چرته خیر وی رسول الله بدا کار په خپل کړی وي دویم کبدی کې خیر وی رسول الله موږ له ترغیب را کړی و چې لکه تاسو مظاهری دی بازار کې کوي وځي او دریم دا د غیر مسلمان سره مشابهت دي څلورم د رسول الله په وخت کې دا خبره نه و او پنځم دا خوارجو د اسلامي حکومتونو په خلاف باندې کول دي هغه سره مشابهت دي او شپږم په دې کې دغه قیاس په دې باندې پکان دي ځکه دا بندګي او هغه بندګي نه ده او هم په دې وخت کې د مسلمانانو هغه ټول زور او جوش هغه په دې ځای کې مصرفي کې چې هغه ځای مصرف نه لري د مصرف ځای هغه د دشمن سره ډګر دی سنگر دی او د دلته په بازار کې جوړی کی اتم د اسلام روح د سن دی او نه هم په دې کې د خلکو د وخت او د مسلمانانو د مال زیاده کافر په یوه کې دلته پردي قانون له ور ورا شي
او خپل وخت به کې برباد کې. لسم ناشنا خبره ده رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې وا علامه ده چې خلک بازارون لروزي او مردباد زنده‌باد فلانه زنده‌باد او فلانه مردباد دا چې بوي دا بردوی جهاد. نو کوم خلک چې دین استدلال کې جوړه راوځي او بازار کې مظاهره کوي او جلوس کوي او دا د رسول الله سنت نه خلاف عمل لري، بلکې د دې په مقابل کې چې انسان دا کار کوي بلکې دشمن په مقابل کې هغه به څنګه لاله شي هغه دې ونیس. دا شی په اسلام کې نه، اسلام دین بیزاری خودلې ده چې کوم سره مسلمانې په کار ده چې دې شي نه ډډو کوي دغه برخوانه نه ذکر کار د بل چاري چې کله ودا ورغه ورته وی ویلې دا حلیس ابن علقمه چې لکه دا سړی خو ګوره په دین نه دی راغلی چې جګړه وکړي، دا خو د عمرې په نیت راغلی دی. یو دم د مکې مشرکانو په سر کې راوړې کړې اوس کو یا جاهل چپشه تو اوس غواړي چې محمد موږ ویری. هغه خارجي جنرال هغه ورته ویل چې یاد ساتي ما چې څومره قواوی راوښې د په دین نه دی راوښې چې محمد دې جنابان کوم عليه السلام مونږ خو ویل چې هغه په جنگ راځي نو د جنگ د تایید لپاره موږ راغلو. هغه اراده د عمرې لري تاسو دې جنابان دا وای قسم په الله چې دا څومره فوج ما راوښې دا په تاسو په مقابل کې جنگوم. الله رب العزت په خپل کې سر لاندې استو د مکه مشرکانو شکل دا خبره واره د وروي غړي سشول وی ویلې اوه حلیس ابن علقمه زمونږ دا مقصد نه چې محمد د بن شي واغری عمرې لنه راځي هغه د راشه خو شرطونه مرتونه ور باندې منګ لګو خبره نرمه کړه. دوی پنځم یو بل کسولې غلو څلورم عمرو ابن مسعود چې د بني ثقيف د قبيلینو وړي مشر انسانو. قران کریم کې رب العالمین فرمایي د مکه مشرکانو حالات ذکر کړي چې دا قران پر رسول الله نازلېږي ولې په یو دغه دوه لوی شخصیتونو نازلې ده چې د دوه قریو کې یو پکې عروه ابن مسعود دی. ان مطلب دا دومره جرګمان او مخاوري شړیو دلې ویلي چې تلار شوی د محمد حالات معلوم کوي بالکل صحیح ده زبلار شم خدا خبرم یاد ساتي زګور جرګمار مې دغه حالات به تعالی معلوم کما خو کزما خبرم بیرت په ګوره بیر سره زده نه منم. وجه دا و چې د بدیل ابن ورقه ابن الاحنف خبره مراد کړه، د مکرس ابن حفص خبره مراد کړه، د حلیس ابن علقمه خبره مراد کړه. زما خبره سره به اخر څه کوي ویني رات کو وینا را روان شو سړی. کله چې را روان شو د پر خبرو کې دوه مقصد و. یو دا چې د رسول الله حالات معلومه شي آیات دا نرم دي کدر غصې په نیت راغلي د جګړې. دویم د رسول الله مجاهدین کاته فوجین چې دا رنګ بنګ او سس پس خلک دي کنه دا یقیني د فدایي ولا خلک قربانین دي کدا یقیني قربانین شو ګوره په طرف رام نشو د سینې چې موږ جنگ جوړ کو او دا هغه قرباني ولا خلک چې موږ هم ځان په خراب کو دوم هم باندې راځي جاسوسي کوله معنا د کافر د پاره. وکله چې رسول الله صلی الله علیه و عروه ابن مسعود د بني ثقيفنا نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره خیمه له جدا شو. نو په دې وخت کې ابوبکر صاحب سره جدا شو. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه هغه په خپل اصحاب نظام سره برابر کړي او سنبال کړي چې صرف د دوستر کې کاری دي نور ټول ځان پټ کړي. نبی کریم علیه السلام چې کوم ځای کې کینې شو دې سر له داوود ریدو اېدینه دا خبره معلومه شو چې کله یو امیر وي دا خبره خو کې مجاهدین مصالح ودرېږي دا به تکبر نه وي چې ګوره پلانې سره څومره متکبر دي ګارد خصوصي ځان له ودرولې. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مذاکرات کوي او په دې مقام کې د په خوا باندې مغیره ابن شعبه مصالح ودرېدو خز غرواره مقصد دا و کړه سره چې غلط حرکت کوي چې په گزار وکم ځان برابر کړي. نو چې کله وسره کینې شو ورته ویلي یا محمد دا خبره ورته وکړه وی ګوره ته خو راغلی په دینت باندې چې د جګړه وکي جګړه چې دلته کوي په عربو کې تاسو ته چې شړې دلې دي شاغه عربي دي او خپل عربي په خلکو باندې والدي تر پردي بشي را جمع کړي دي یو ملک او د بل ملک او د بل لګوسم دشمن دا وي سید یو ځین راټول کړي او سید بل ځین راټول کړي او خپل ځور باندې ګډوډي ته ځ خپل خاندان په خلکو باندې وای د یو ځین د خلک راوسو د بل ځین د راوسو د بل نو د بل نه. او دویمه خبره ورته شي وکړه وی رسول محمد علیه السلام ته ګوره په چا باندې وخت نه کز موږ د قواو سره واو کې د درس بدر کوم چې آشنایانو ملګری بده وتکتی په دې میدان به واسه موږ پاتې شو ایسه بزان باندې ګډوډ دا دوه خبره ورته وکړي. ابوبکر چې په دې کې نه سونه غصه غوسه شو ورته چې سوس بصر الله سخت کنځلې وکړه پښتو کې دې تعبیر څنګه شم کولې خود چې ورته ویلې وې د الله ته درې خاص اندام دا کوم اوچته او جدا وکړه چې د وتا غچر د سټا بشرف چې تر اخله دا خبره زموږ بارے کې کوي انه نفر من عنده اي موږ د خلکو چې موږ د رسول الله په میدان د جنگ کې وتښتو. دلیل په دې باندې چې ابوبکر ډیر نرم انسان او غوسه شو ارزه کې کنسل کول د منافقانو علامه را
خو چې د کافر شي هغه د اسلام او د قران او سنت او مسلمانانو مجاهدینو بیزتی کوي دلته تا کنزل وکړو د اوچت انسان په مخ کې دی وکړو په عزتمن ځای کې دی وکړه ته منافق نه یې بلکې تا کې به د ابوبکر سنت راځي کنزل په دې کې وردا چې شو کافر لا ابوبکر صاحب ورته رسول الله ورته چې اس صبر کوي یا ابوبکر ځکه د رسول الله مقصد دا و چې خبره نرم شي اور ابن مسعود چې کله ابوبکر رضی الله عنه وکړه نو رسول الله علیه وسلم هغه دا صاحب څوک دی ودا ابو بکر بن ابي قحافه ودا ابو بکر دی وی قسم په الله د ما سره احسان کړی دی او ابو بکر ډېر محسن سره و که هغه احسان ما دلا ور پورا اول مې دې برخه ور پورا کړی وی حق دله ما او جواب کوو بده دي دا سم مال کنزل کې زما خوري سره مدار مال کنزل وکي دام د عربي مسعود عربي یو کسي پاتو چې ځان غلې کې زر انتقام معنا خصو ویلیس من عادت الكلام سوره الانتقام نو په دې وخت کې د اورو ابن مسعود چې ځان غلې کې د رسول الله دی ګیرې له شګوته وراوړلې اته په دې کې دوه خبرې مقصد وو یو دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام غصه معلومه کې چې دا اوس غصه کیو کنه دویمه خبره دا و چې د ګیرې له شګوته وراوړلې چې رسول الله زما خو لرم ان چې زما خبرې له غوګونیس نو په دې وخت کې مغیره رضی الله عنه سره توره و د موټي راوښو چې د اورو ابن مسعود الله سره باندې شیوالو ورته چې اترک لری کله چې خبيث را ګندلا چې د پاکي ګیرې سره ته وای او کدا ورته د الله سره قسم په الله چې د الله سره نه کټ کړ اور ابن مسعود چې دا خبره واوریدا نو مغیره ابن شعبه د شو وکړه رسول الله علیه وسلم منه هذا دا په ګرا څوک دی و فتبسم رسول الله مسکه شو ورته دا ستا وراره دی وراره خو اسلام د شي دی چې کله اسلام راوړو نو به بدی کې پلارتوب او زویتوب او تر ورارتوب دا به ارث جدا کیږي چې کله په اسلام کې نه ودا موراره دی وی او مغیره ابن شعبه دی او ورته وی چې غدر اے دو کمارا اے غدارا پرونه پوری وې ستاره شرمګار پاکوالي باره کې لګې ومه ته څنګه مال دا خبره کې چې الله سره لړ کې کیند الله سره ګټ کوم ستاره شرمګار پرونه پوری پاک کړه هغه ورته ویلې چې هغه غدر ما کړی د جاهلیت په وخت کې مې کړی دی زه اوس الحمدلله مسلمان یم زه رسول الله باندې غیرت کوم کوتي ورنه وړي دی پاکي ګیرلا یو واقعي اشاره وکړه مخکې سره درس کې ویل شو واغدا مغیره بن شعبه د جاهلیت په وخت کې او دیرلس بني مالکونه کسان وسلاړو د مقوقس بادشاہ خواله هغه بادشاہ د ټول تحفه ورکړه ځکه د نور چپلوسی ورته وکړه مغیره بن شعبه ونکړه نو د تحفه ورکړه خو د سنیمګړي ورکړه کمزوري نو مغیره رضی الله عنه کې غوسه شو چې ګوره تاسو له اعلی شنه درکړه مال رانه کړه مال کمزوري راځه په تاسو سره ګورم چې کله دی ونه لاندې ګود شو توریا په شراواک صدا دیرلس وړه کسان یې سالال کړه دغه غټول تحفه مخبر واخ ځان سره واچول لړ مدینه منوره له رسول الله صلی الله علیه وسلم ال ترغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله زه خو اراده اسلام لرم او دا مال به راوړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی چې اسلام قبول له خو لیکن دا مال نه قبولون ځکه دا خدای قدر مال نه دا تاول راخصه دین دا خبره معلومه شو چې کله سړی د حربي کافر سره یا د قشن د جمی سره وشيږي غدر او دوکه به سره نه کوي یو په میدان د جنگ کې هغه جدا خبره ده مگر کچیرته ته وګورئ چې داغه ما ز قبض کم د غیر برکت طریقه الله رسول خو دې چې هغه jihad په سبیل الله دی دا چې تکي اشپزي او کوي ترجمانی او به دې شي بیٹری پټه کاو د بشي بیٹری پټه کاو د خلکو باندې خرڅوا در اسلام کار نه دی اسلام موږ دا خبره کوي د دشمن نه مال اخلاق لیکن بجهاد په غلام لا باندې ودا کار نه کوي پیغمبر اسلام ته مال نه اخلم دغه مقصد دا و چې د مال بیرته غوله واپس کوم هغه شور واپس کی کله چې هغه دلس قومونو باندې مالک خلک رااله دوروي ابن مسعود سره جنگ شروع کې چې ستاره رسمن کسان وجري جنگ چې جوړ شو ډیر خلک په دې کې مړ شو څه خلکو د دوروي ابن مسعود د ویل چې لکه دی وخت دیت ورکا سره دا جګړې مګړې تازه کړې دي دیتونه شروع کړ یو دیت ورکې د بل ورکې د بل نو اقا خبره ورته دوروي ابن مسعود وکړه چې ستا پرونه پر شرمګه ما پاک کړه دیتونه د اخلاصون او تن مال دا خبره کوي هغه ول هغه جاهلیت وخت او وځ دا وخت نه دی شپږم په کدا وشي چې دی وخت کې د مانځه وخت راغی رسول الله لمن ګورو وبره وړي لوټای وغیرہ کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله او داس کولو ټول صحابه کرام پر راجم شو پیغمبر علیه السلام چې خلک کې وباچو چې کله تو کوي ملګری زمکه نه پری دی هغه اخلي خپل ځانونه پوری مکی او چې کله یو ملګری له وبونه نشي هغه قبل پوری لاس مګی را مګی او به د خپل ځان په شراکاږي تا کارونه ولي وکړه علماء دا لیکلي دا د درې وجنه یو دا چې د عروه ابن مسعود دا خبره خوده چې من هغه خلک یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د خلی او د بدن او به موږ مکه نه پریدو سره خیال چې آیت رسول الله ویني او موږ مکه نه پریدو په میدان د جنگ کې موږ تیک تک رسول الله پریدو دی ورته اشاره وکړه
دویم په دې کې اشاره او تبرک لا د رسول الله په آثار باندې تبرک نه وو تبرک د رسول الله په آثار باندې جایز دي خو زمو ته تبرکات نه چې د پلاني شیخ صاحب دی او د پلاني پیر صاحب دی او دغه د صبري په ځان راکاګه پیغمبر علیه الصلاه والسلام پاک شخصیتو هغه ډیر انتهایی اوچت انسانو دغه تبرک ثابت دی مو ته ټول د ګنا نه ډکه کیدې چې په دودس کې زمونږ د ګنا چې واغه ځم باندې راکاږي ځان په زور ګنده کی مخ یا ګندوي ګندنه وځي ځم په دې ګندګي باندې ککړ کې نظمو ته وب پاتې یره بدن نه هغه به په یو بل باندې رانه کله شنه بده کې تبرک ثابتېږي تبرک شو هغه واسطه محمد رسول الله صحابه کې چې عمل نه کړی چې ابو بکر وب پاتې د عمر او د عثمان او د علي او یو بل باندې راخري نو متبلب کې شو دریمه وجداوا پیغمبر علیه السلام ونه پښتنه وکړه چې تاسو دا کار ولې کوئ وې دا الله او د الله رسول محبت د وجنه صحابه سره ډېر مینه و وې موږ د الله مینه ځان لره جلبه او سامینه رسول الله ورته ویل چې د الله او د الله رسول مینه ځان لره جلبه وې درې کار نور کوي یو د وادي پابندي کوي بل په امانت کې لحاظ پابندي کوي او بل دروغ مو وایي دینه دا خبره معلومه شو چې وسړی وغواړي چې رب العالمین مینه ځان لره تاو کې غیر پاره څو کارونه دي د ټولو نه اولنې کاردار دی چې انسان به قران ولي قران دویم د الله مینه سړی په منظر راځي دریم په ذکر باندې څلورم په قیام الليل باندې پنځم د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول شپږم د خپل سره د الله د نمونه سره مخته کول ووم د خپل سره د الله په وړاندې دی خو دې غونې تړل اتم د الله د دوستانو سره کې ناسل نهم رب العالمین له وخت ورکول لسم د محمد رسول الله تابعداري ایو لسم د الله لپاره خلکو سره جوړه دولسم قران کریم د شجړکونی आवाज باندې ویل د لسم د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول سوال لسم هغه کارونه کول چې دغه مخکې يحبو دي او پنځم د وادي پابندي شپږم د امانت پابندي ووم د دروغ نه ځان ساتل او ولسم او اتلسم د رسول الله د ملګرو سره محبت او مینا دا تل اسکار چې کله سړیو کې ندي شړی له بدل الله مینا راګرځي نو کله چې دا مسله وشو نو په کدا وشو سړی راغی اور ابن مسعود د مکه مشکان له غوږ کې دی قسم په الله چې وزلاړې ما کسرا له ایران لا وفدونه کې د بادشاہانو سره زما ملاقات شوه دی قیصر لاله مروم لا حبش لاله نجاشی لا خدا کما اکرام او اعزاز چې محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې ادا په بل چا کې نشته چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل د بدن او بو ورزولې دوی اسمه کې نه پریکوي چې کله به اودس کو د څه په تیز پیراته لکه جنگ چور باندې کوي او کله به رسول الله خبره کول نو دوی به خاموش غلي پاتې کېدل او پیغمبر به چورته خبره امر وکړي ټول په د سجمي باندې کې بسیتل او بل ناشنا دا چې رسول الله به مخه مخ قتلنا اې د څه پوښ سره ډغره ول د ګران کار دی دا مشکل اې دینه دا خبره معلومه شو چې رسول الله به خبره کول دوی به خاموش پاتې کېدل معنا دا چې د الله او د الله رسول د خبره په مقابل کې د بل هیڅ خبره باید موږ وړاندې نکړو ک پیر صاحب دی ک شیخ صاحب دی ک مولا صاحب دی ک مجتهد صاحب دی ک بل صاحب دی دا ټول خبره او د دنیا دا ټول خبره د محمد رسول الله د خبرونو قربان ځکه خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلي وېزما خبره په قران او سنت باندې وته لري برابر او په بها کې نه بدقه دیوالي ولي او چې صحیح حدیث تاسو ثابت شو داسما مذهب دی شاه ولی الله سے فرمایي چې په مسله باندې قران او سنت موجود وي او موږ د مولا صاحب خبر راوځه قیامت کې الله رسول عذر وبانه پیش لیکن که یو سړی بهم یو خبره دی مولا راخلو د رسول الله خبر ورته ماتي را ماتي د دې انسان په ټول اعمال الله برباد شي صدقه په ځل القرآن کې لیکلي دی باید پته شي کې چې د دې سړي عمل برباديږي چې کله د الله او د الله رسول خبره په مقابل کې بل چا خبر راوالي دویم چې کله سړی د رسول الله سنت پر استهزاء وکي دریم چې سړی مؤمنانو له ضرر ورکي څلورم چې سړی د ایمان په نعمت ناشکر شي او پنځم چې سړی سره دا یره ان شاء الله باندې ایمان والی وانه او شپږم مسلمانانو له ضرر ووم د اسلام په اړه کې دایره وسره نه انشاء الله وانه او اتم د قشم په اسلام په نعمت ناشکری نه هم د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشبل او لسم د مؤمنانو په خلاف اسلحه او چتول یو لسم د يهودو سره سره دوستانه دولسم د هغه سره مشابهت او د لسم په ګناه باندې اصرار چې کله دا کارونه سوکینو په دی وخت کې دي انسان ټول اعمال به برباد شي د رسول الله د خبره په مقابل کې د بل هیڅ خبره باید وړاندې پیش نشي دا به ټول رسته شي قران او سنت ترازوري د ارچ اخلاق اعمال خبرې په دې باندې تلل کله دې سره برابر یو په بها کې برابر نه موږ به پریدو او دعا بو غواړو چې الله دې په دې مشاهد رحم وکړي وکله چې دا خبره ورته وکړه نو ورو د مکه د مشرکانو دې ځوانانو غړي سش و چې او هو د شي پیدایانو د شي قهرمانان دا لري چې د رسول الله د امر موافق لزم په ور غورځي جنگ نو ګران دي
اتمه په خدا وشوا چې بده کې کم ځوانان و جاهلان قمقلان غوي ویل کچې زمنګ مشران د دې سره مذاکرات کوي او جرګه کوي او دا من جنگ کوو ځوان همیشه په جنگ باندې خبره تمامه جنگ کوو جنگ او اتیا کسان او اتیا په حساب باندې د شپې به یو نیمه مجلس وخت واته خپل مشران په ځامنه کوی نه کړو وی ویل چې رسول الله په کوم ځای کې ناسته په مکه ځای باندې عمر راوي کوم جنگ کوو چې جنگ مو کې یو خو به دوی وبښنو بل به سره صلح ملخ ختم شي لکه بعض خلک ما بین کې صلح نه غواړي وکړه چې دا بیا کسان ورسېد رسول الله مجاهدین تیار ناسوا محمد بن مسلمه چې عمر بن الخطاب فرمایي و محمد بن مسلمه هغه سر ګروپ دی او هغه مجاهد دی زر کافرانو ته په مجلس کې ځان له خوشي کدا زر ولا دا وی وکړه چې دا کسان راتلل نو په دې وخت کې محمد بن مسلمه سره د خپل ګروپ نه هغه ته ګرچا پر تاوشل اتیا واړې ونی ولا مټي په واړه ولي د رسول الله مخه راو شوی دا والا نبی کریم علیه السلام باندې قادر چې توري ورته وباسه دا سرونه باندې وي خلک هم خپه شو چې مون خصول حق ورته په جنگ باندې تمام شو خو زمون محمد صلی الله علیه وسلم ډیر کیسه اخلاق والا انسان دی ایسته خوش کړه اتیا واړه وی تاسو زمون د وجود لپاره غلي خو زین زمون سره چې په وجین دي ګوره مصالح یو څوک سره تاسو خالي سره کوي جنگ نه میری ګنا هغه چې کله بیرته لاړ هغه خوشاله شو جانب مقابل وی ویل چې په امن باندې بدليږي رسول الله یو کس ورولې نه هم په خدا وشوا امیہ ابن خراش په نامه او خپل وکي ورکه ورته ویل ورشه چې مکه مشکان سره خبره وکړي چې عمرې لپاره دی یزو دا غوډیر انتظار په موږ باندې راغی حتی حدیث کې راځي د کعب بن عجره پر روایت چې صحابه پر سرونو کې خزنده وشول هغه فرمایي ما دې په خو وېزما پر سر باندې حشرات را روان و رسول الله مالوي تکلیف نه درکې ما مړ کړم راکې وکړه کړه اثر دی شپږ مسکینانو باندې په سواب ورکا یا درې روزي ول سې یو ګډه لالکا سبب یې دغه مسله وشو چې د ټول امر وکړي چې د سنت وخره څخه اجازه وشوه کعب بن عجره فرمایي وکړه په دې چې سبب موږ امر کیږي و ما به انتظار کړی سبب فر خو ما سر وخره او د فدیه دا مې ورکړه و امیہ ابن خراش کړه رسول الله په باندې سور شو ورغی ام د اولی پوسری دشمنانو ونی و چرته رواني و تاسو مشرانو سره خبره کوم مذاکرات رسول الله را لګل د محمد صلی الله علیه وسلم د اوخ دشمنانو راونی ایساغي وژلو دې شکل وژلو امیہ ابن خراش ځان را ورسو د رسول الله تعالی چې دل راغی و د شکار وکي لسمه په کداو شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ملګرو لوي ورشي یو کس ورولېږي چې درې خبرې وسره وکي یو د هغه مشرانو سره وګوري دویم د اسلام دعوت ورکي او دریم چې په مکه کې څومره زعفا مجاهدین دي هغه له دا تسلی ورکي چې ان شاء الله امن را روان دي عمر ابن الخطاب له ویل تعالی شاغوي زنه یا رسول الله وجدار چې دې خلکو سره ما ډېر سخت ژوند تر کړی د سنه شال دورالم د جنگ نه په بل خبره جوړیږي دا اې دې په دا مقصد نه چې عمر د پیغمبر دا خبره ولې رد کړه وجدار چې عمر او ابو بکر رضی الله تعالی محمد رسول الله وزیران و د زمکه د دوه وزیران و او وزیر چې بادشاہ او امیر المؤمنین له یو ښه نظر پیش کولې شي عمر سے بدل سره خبره ورکړه چې څه خبره سره مانم که امر ورته کړی عمر که ټوټه ټوټه کې دیم ځان رسو بلکې ورته ویل چې زه د خلکو سره ډېر سخت ژوند کې تیر شوی چې څنګه ورلم خبره به جنگ جوړیږي او نرم سړی ورولې کله عثمان ابن عفان اخلاق هم خدي نرم سړی دی دام د بني امیه نه دی د رسول الله زمم دی او د بني امیه نه دی عشره مبشرون کړي سد تبوک په غزا کې نه سو وکال او سل اسنه 22 لک درهم صدقه کې ورکړي و مجاهدینو باندې خرچه وا د ابوبکر په واسطه ایمان راوړو شپکسي شورا کې ان شاء الله کله به تاریخ ذکر غوډیر اوچت قیمتي شړې دی دا ور روان شو شکل ورغه اولی پوسټر شي ورغه چرته روان وساوځه مشان سره زګورم بیزا نو د ابان ابن سعید ابن العاص په اسمانه کې نو شو مکیله ور داخل شو شکل مکیله ور داخل شو دلته دوه کار وشو یو دا چې د عثمان ابن عفان د پنسي نس په ساق پورې اوچته وي مشرک انسان د پنسي کته ساتي چې کله په انسان کې ایمانی موحد او پوره توحید هغه به پنسي اوچته کی نو ورته ویل چې لکه دا پنسي لسه اوچته کړي لکه موږ تاسو دا و چې لکه بخور کوي او بلګي څنګه پازه پوره دا پنسي راځي کړي هغه ویلي ودا جامز مار صاحب دا ونحن نقتدي به عليه الصلاه والسلام او موږ د خپل امام او خپل صاحب په اقتدا کوو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار او كما قال چې کم سړی پنسي کته ساتي دي ګټي کته رسول الله فرمایي چې دا سړی رب العالمین